अस्सलाम वालेकुम। ज़ इंजीनियर फजल मोहम्मद दानिश یم. تاسو د مایکروسافट د وینډوز 10 د لیکچر نمبر 7 په دې ویډیو کې خراغلاست وایم. په لاس نمبر پریویس کلاس کې موږ تاسو د مایکروسافٹ د وینډوز 10 د لیکچر نمبر 6 یا شپږم درس په اړه کې خبرې کړې وې. او ډیر په لاس نمبر پریویس کلاس یعنی شپږم درس کې موږ تاسو د ډیسکټاپ د پاپ اپ منیو لاس نمبر آپشن کمپلیټ ډیسکس کړو چې هغه د پرسونلایز نه عبارت و. په پرسونلایز کې انټرنل چې بیا کوم سره مهم کمانډز په هغه باندې تفصیلی خبرو وکړه او پرسونلایز په ترو باندې موږ وکولای شو چې د ډیسکټاپ په سکرین باندې یو پکچر یا عکس سیو کړو، یو رنگ سیو کړو، سلایډ شو جوړ کړو، د سٹارټ سکرین رنگ بدل کړو، د ټاسک بار رنگ بدل کړو او داسې نور مهم کمانډز موږ پاکه ډیسکس کړو. د مایکروسافٹ د وینډوز 10 د لیکچر نمبر 7 په دې درس کې بعد د ډیسکټاپ دویمه برخه چې د ټاسک بار نه عبارت ته په دې باندې خبرو کړو چې ټاسک بار موږ سره چی دی او ټاسک بار د ډیسکټاپ په کوم ځای کې موږ سره پروت دی او څه کار تر سره کوي. نو د ویډیو د کتلو نه مخکې د ټولو خوږو لیدونکو نه هیله کوم چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو نوې ویډیوګانې تاسو ته زر تر زره در رسیږي. دغه ویډیو موږ په خپله آی ډي فیسبوک آی ډي کې هم اپلوډ کوو. تاسو کولی شئ چې د فیسبوک د آی ډي د لارې نه هم دا ویډیو تعقیب کړئ. هر ویډیو چې مونږ په فیسبوک آی ډي باندې یا په یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوو کوشش وکړئ هر ویډیو سټیپ بای سټیپ وګورئ کمپلیټ او د ویډیو د کتلو په صورت کې بیا مونږ هغه شاګردانو یا زده کوونکو ته چې زموږ ویډیوګانې په سی ډول تعقیب کړي او کتلي وي د امتحان د پاس کېدلو په صورت کې سرټیفیکیټ هم ورکوو. نو راځئ په مایکروسافٹ وینډوز 10 لیکچر نمبر 1 یا 7 باندې آغاز کړو. راځئ موږ سره. دا د مایکروسافٹ د وینډوز 10 لیکچر نمبر 7 یا وم درس دی. په لاس نمبر پریویس کلاس کې موږ تاسو د مایکروسافٹ د وینډوز 10 لیکچر نمبر 6 یا شپږم درس په اړه کې خبره کړې و. نن د مایکروسافٹ وینډوز 10 لیکچر نمبر 7 ته راځو. یاد ساتئ ریلی سمپل مایکروسافٹ وینډوز 7 په دې لیکچر کې بنننی آغاز یا سٹارټینګ موږ تاسو د ټاسک بار نه تر سره کوو یعنی ټوډے ټاپک از کالډ ټاسک بار. نننی کلاس کې به موږ تاسو د ټاسک بار په اړه کې خبره کړو چې واټ از ټاسک بار. ټاسک بار موږ سره څه دی او ټاسک بار ته ولې ټاسک بار ویل کېږي. یاد ساتئ ریلی سمپل د ډیسکټاپ چې کله موږ د دویمه برخې ته راشو یعنی د دویمه برخه د ډیسکټاپ هغه عبارت د ټاسک بار نه ده. په لاس نمبر پریویس کلاس کې موږ تاسو پارت نمبر 1 د ډیسکټاپ هغه ډیسکس کړو چې هغه کې موږ سره د آیکنز ډیفینیشن او د ټایپس اف آیکنز او دغسې د رایټ کلیک د پاپ اپ منو یا د پاپ اپ لیست په اړه کې موږ تاسو خبرې کړې وې. د مایکروسافٹ د وینډوز 10 د ډیسکټاپ دویمې برخې ته راځو چې دا اصل کې ډیر عبارت د ټاسک بار نه ده. یعنی هر کله چې موږ د مایکروسافٹ وینډوز 10 د لاندې ساحې ته راشو دغه ساحه د مایکروسافٹ د وینډوز 10 کې یاد ساتئ یا په وینډوز 7 کې د ډیسکټاپ د ټاسک بار له ایریا نه عبارت ده. somebody can ask you a question, please tell me about task bar. task bar څه ته ویل کېږي؟ نو یاد ساتئ ټاسک بار ته راځو د ټاسک بار پارټس او په ډیفینیشن یا دغه په مینینګ باندې ځان لږ پوه کوو. نو یاد ساتئ ټاسک بار په خپله باندې چې دی دا د دوو کلمو نه اخیستل شوی د one is called task and the second is called bar. ټاسک په خپله یاد ساتئ مونږ یو کار ته ویلی شو. ټاسک معنا یو کار کول یو جاب ته ویلی شو. this is called about task. یعنی ټاسک اوس دلته د په آی ټي کې یا د مایکروسافٹ وینډوز 10 په د انټرفیس کې ټاسک په خپله باندې یاد ساتئ پروګرام ته ویل کېږي او بار یاد ساتئ ټول هغه پروګرامونه چې د دې د پاسه پراته وي یعنی مطلب دې ته ویل کېږي بار. سی فار ایگزامپل که هغه ویډیوز وي سیده، سی فار ایگزامپل که هغه پروګرام یا سافټویر وي، که هغه اډیو وي مطلب که نه موږ سره یا ریلی سمپل اډیو وي یا سی ایمیج وي واټ ایور که نه دا یاد ساتئ د مایکروسافٹ د وینډوز 10 د ټاسک د بار په نوم باندې یادېږي چې کله په دې ټاسک باندې موږ سره اټومیټیکلی راشي. یعنی موږ دا خبره وکړه چې د مایکروسافٹ د وینډوز 10 په دې ډیسکټاپ کې دغه ساحې ته ویل کېږي ټاسک بار. یعنی ټاسک بار ته مطلب دا دی چې کله موږ
د مایکروسافت د وینډوز 10 د په عامل سیستم یا اپریټینګ سیستم په انټرنل کې دننه څه ډول پروګرام یا ویډیو یا ایمیج خلاصو نو هغه ویډیو پروګرام او یا ایمیج به موږ سره لومبه دغه سمبول یا آیکن به په ټاسک بار باندې راځي. this is really so simple. کوم دلته راشو مایکروسافت وینډوز 10 ته دغه ساحه چې موږ سره ښکاري دا ټاسک بار دی چې کله موږ د کمپیوټر په انټرنل کې څه ډول ویډیو یا اډیو یا پروګرام یعنی سافټویر خلاصو د هغه سافټویر یا د ویډیو یا د آیکن هغه سمبول یا آیکن به فرست اف آل په ټاسک بار باندې راځي. نو دلته ته ځکه ویل کېږي ټاسک بار. راځو لکه څه ګوره زه کمپیوټر ته راځم دې ځای نه دلته ګوره موږ سره بعضې سمبولز یا آیکنونه د سافټویرونو غشته دی ولکه زه راشم ګوره دې ځای نه سافټویر خلاصوم لکه وین ایکس ایچ ډي سافټویر دی په دې باندې ګوره رایټ کلیک او زه دا کله اوپن کوم نو ګوره ډایرکټلی هغه سافټویر د اوپن کولو سره دغه سافټویر سمبول یا آیکن به اتوماتیکلی ګوره په دې ټاسک بار باندې راشي او بلکې ما سره سافټویر خلاص هم شو یعنی مطلب ما سره وین ایکس ایچ ډي سافټویر هم را خلاص شو بټ دغه سمبول ما سره یا آیکن هم د ټاسک بار په انټرفیس باندې ډسپلی شو. که موږ چې فار ایگزامپل اوس مایکروسافت وینډوز 10 کې لکه دا هینډ بریک په نوم باندې سافټویر را خلاصو نو ګوره دا سافټویر ما سره اتوماتیکلی رن شو یا به دا ما سره اوپن شي خو د هغه سافټویر ګوره انټرفیس او د هغه مطلب بیا وروسته آیکن یعنی مطلب ما سره په ټاسک بار باندې اتوماتیکلی ډسپلی شو. this is a really simple example of Microsoft Windows 10 کې د ټاسک بار د آیکن یا د سمبول راوستلو اگزامپل. راځو دین وروسته یاد ساتئ مونږ راځو د ټاسک بار چې د یاد ساتئ د ټاسک بار پارټس باندې خبره کړو چې ټاسک بار اصل کې څو پارټس لري او کوم کوم مونږ سره دي مونږ داسې ویلی شو چې ان جنرال په عمومي ډول باندې یاد ساتئ ان جنرال a task bar really simple is divided دا تقسیم شوی دی divided into 4 main parts دا اصل کې ډیر څلور بنیادی برخو ته څنګه شوی دی تقسیم شوی دی. the first number part of a task bar is called start screen. The second number part is called quick launch په نوم باندې دا quick launch په نوم باندې بل موږ سره چې د یاد ساتي د نوټیفیکیشن ایریا په نوم باندې او بل پارت موږ سره چې عبارت هغه ته ویل کېږي show stop button. We have these 4 parts on a taskbar. Somebody can ask you a question, please tell me the part of a taskbar. ما د taskbar parts یا برخې وایم موږ دا سوچ په عام ډول باندې یو taskbar په څلورو برخو باندې ویشل شوی. The first number part is called a start screen, the second number is called quick launch, the third number is called notification area, and the fourth number part of this taskbar is called show stop button. دا څلور اصلي برخه لري. هر وینډوز چې په کمپیوټر باندې انسټال وي که هغه مایکروسافت وینډوز ایکس پی وي که مایکروسافت وینډوز ویسټا وي یا 7 وي یا 8 وي یا 10 وي نو د ډیسکټاپ انټرفیس باندې به موږ سره د هغه ټاسک بار اتوماتیکلی راغلی وي. راځو سټارټ یا آغاز یې موږ تاسو ورنی د وټ ایز سی فار ایگزامپل سٹارټ سکرین نه کړو چې دا سٹارټ سکرین ته ولې سٹارټ سکرین ویل کېږي او دا موږ سره قرار چرته لري. دلته راځو جنرالایز کې موږ دا خبره وکړم چې د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې دا ټوله ساحه چې موږ سره ښکاري دا یاد ساتئ موږ سره د ټاسک بار هغه ده په دې کې دا فرست نمبر آپشن چې دی یا فرست نمبر پارت چې دی دا یاد ساتئ عبارت دی د سٹارټ سکرین. The first number part of a taskbar is called start screen. بیا د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې چې دا کومه ایریا موږ سره ښکاري یاد ساتئ really so simple. This is called about quick launch area. دا بیا موږ سره quick launch ساحه ده. د دې ځای نه تر دې ځای پورې چې کومه ساحه یاد ساتئ موږ پیژنو نو دا یادګي په نامه د نوټیفیکیشن ایریا. نوټیفیکیشن خبرداري ایریا ته ویل کېږي. یو موږ په تفصیل سره ډسکس کوو او د کونج کې بیا په دې کونج کې یو بټن ده یو ځای دی یو ایریا پاتې کېږي په دې کونج کې یاد ساتئ چې دې ته موږ لاس اینډ کې ویلی شو show desktop button. We have these 4 main parts on a taskbar.
راځو د فرست نمبر پارت اف ا ټاسک بار موږ ډسکس کوو which is called start screen. دینه موږ آغاز کړو چې start screen څه ته ویل کېږي او start screen موږ سره څنګه راځي. کله چې موږ تاسو مایکروسافټ ونډوز 10 یا 8 په کمپیوټر باندې انسټالو نو چې کله موږ د ډیسکټاپ ته راشو په ډیسکټاپ په دغه انټرفیس کې چې کومه دا ساحه ما سره ښکاري دا یاد ساتئ ما سره راځي په نامه د start screen. یعنی کله چې موږ فرست اف آل راشو په دغه چارپنجه علامه باندې کلیک کو دا د مایکروسافټ د وینډوز 10 هغه لوګو سمبول دی. یعنی هر وینډوز خپل سمبول لري خو دغه سمبول د مایکروسافټ د وینډوز 10 لپاره ډیزاین شوی دی. د وینډوز 7 دا سمبول بدل دی د ایکس پی غو بدل دی. This is called just the Microsoft Windows 10 symbol. په دغه سمبول باندې به تاسو کلیک کړئ یعنی دا سمبول موږ سره وګورئ دې کې ښکاري تاسو وګورئ هر وینډوز کې دا سمبول به ډیفالت وي. په دغه سمبول باندې به تاسو کلیک کړئ اتوماتیکلی به موږ سره سٹارټ سکرین راشي دلته موږ ته به ډسپلی شي. کله چې بیا دغه سٹارټ سکرین تاسو سره راغی اوس بیرته اگین تاسو غواړئ دا سٹارټ سکرین نه فار ایگزامپل بند شي دا تاسو سره نه وي نو بیرته بهر یو کلیک واخلئ اتوماتیکلی هغه سٹارټ سکرین واپس موږ سره ریموف شو. که بیرته موږ واپس راشو په دې باندې کلیک کوو بیرته به راځي او که بهر ته کلیک کړه نو بیرته ستاسو سټارټ سکرین اصل کې غیب شو یا ورک شو. بیا د دغه سټارټ سکرین لپاره یاد ساتئ یعنی جست سی فار ایگزامپل کلیک آن وینډوز 10 کارنر یعنی فار جست کلیک آن سی فار ایگزامپل آن د فرست part of taskbar the screen say for example the screen say display to you and that is called say really simple start screen. بس دا simple خبره مونږ داسې وکړه چې کله مونږ تاسو د مایکروسافټ ونډوز 10 سه دغه اولنۍ د ټاسک بار په اولنۍ ساحه باندې کلیک کوو نو دا موږ سره سټارټ سکرین راځي. او د دې لپاره بیا موږ سی فار ایگزامپل شارټ کټ هم لرو. شارټ کټ معنا لنډه طریقه چې کوم د کیبورډ نه موږ استعمالو هغه لپاره موږ وینډوز کی لرو. د کیبورډ په باره کې وروسته درس را روان دی په دې باندې به تفصیلي خبره وکړو چې موږ څنګه کولی شو چې کمپیوټر کې ټایپینګ په سی ډول باندې زده کړو زر تر زر زده کړو او د کیبورډ اصل کې څو ډوله کیز موږ سره شته دی د کیبورډ ډیفینیشن به کړو داسې نورې خبرې به په کیبورډ کې بیا کړو. وزر اعظم دغه وینډوز کی چې دا د سټارټ سکرین لپاره شارټ کټ دی جست په دې باندې تاسو کېکاږئ یا پریس کړئ تر څو تاسو ته اتوماتیکلی سټارټ سکرین ډسپلی شي. که تاسو دا وینډوز کی چرته په کیبورډ کې پیژنئ نه نو زه به تاسو دا کیبورډ په دې سکرین باندې وښیم دلته راشئ ګوره دا کونج کې چې کومه دا چارخونجه دغه شان سمبول موږ ته ښکاري په کیبورډ کې دا د سټارټ سکرین د وینډوز کی ده هغه که دې سایډ رایټ سایډ باندې وي او که هغه په دې لیفټ سایډ باندې وي چې کومه دا کی موږ سره راځي دغه کی ته ویل کېږي اصل کې ډېر یاد ساتئ دې کی ته ویل کېږي وینډوز کی. نو ګوره زه دلته بهر کلیک کوم وینډوز کی باندې ګوره ډایرکټ سټارټ سکرین به ما سره اتوماتیکلی ډسپلی کېږي. په دې کلیک کولو سره سټارټ سکرین تاسو سره راځي او بیرته به دې مطلب په غیر کلیک سره سټارټ سکرین د سکرین نه اتوماتیکلی ورک شي. دا به زه لږ داسې وړوکی کړم راځم ګوره دلته اتوماتیکلی سټارټ سکرین به تاسو سره راځي او بیرته به سټارټ سکرین تاسو سره غایب شي. اوس دغه څه مسله ورکوي ډایرکټ په راشئ وینډوز کی کیبورډ نه پریس کړه ګوره سټارټ سکرین یې ماته راکړو بیرته د وینډوز کی پریس کړه سټارټ سکرین اتوماتیکلی غایب شو. دا اصل کې ډېر مایکروسافټ ونډوز 10 کې د سټارټ سکرین د راوستلو یا واپس د بیرته د سټارټ سکرین د ورکېدلو هغه اسانه ایزي میتھډ او لاجیک دی چې تاسو یې کړی شئ. مایکروسافټ ونډوز 10 کې چې کله موږ راشو د سټارټ سکرین یاد ساتئ موږ بیا پارټس لرو. دا خو مو پېژانده پارټس اف سټارټ سکرین یعنی بیا د موږ سره سټارټ سکرین اصل کې ډېر شی دي برخې دي مطلب موږ داسې دیر آر سی فار ایگزامپل general say really simple three parts of start screen. بیا موږ سره د start screen اصل کې ډېر درې مهمې برخې دي. the first number part which is called یاد ساتئ موږ سره all apps دي یا say for example موږ داسې ویلی شو چې the first number part the say for example start screen هغه ته ویل کېږي recent files which is called recent file.
بیا راځو all apps ته یعنی all apps all application ته راځو او the next option which is called بیا راځو د terms list ته د terms list ته. نو دای موږ سره درې پارټس دي. say for example راځم start screen چې کله موږ دلته راوړو نو دغه دلته موږ ته دا generalize start screen دی. اوس موږ ویل چې دا start screen اصل کې ډیر دي چې general 3 parts یا څو برخې لري 3 برخې لري یعنی start screen بیا موږ سره 3 important او مهمه برخې لري. First number is called the first number call is recent file or second is called بیا موږ سره all apps or the third number is called terms. د دې ځنه واخله یاد ساتئ د دې ځنه واخله تر دې پورې چې دا څومره موږ سره دا سیمبولز دي یا مثلا دا آیکن موږ ته ښکاري دې ته ویل کېږي recent files. recent file اوسنی فایلونه ټول هغه فایلز چې هغه یاد ساتئ موږ په کمپیوټر کې زیات خلاصو لکه فار ایگزامپل زیات استعمالو بار بار خلاصو نو د هغه سافټویرونو یا د سی فار ایگزامپل د هغه فایلونو یا د پروګرامونو هغه ریکارډ اتوماتیکلی پر ریسنت میموري کې موږ سره سٹور او ذخیره کوي. بیا دین راځو دلته دا برخه چې دا د سیټینګ لپاره ده مطلب خو دې لکه دویمه برخه چې موږ یو all apps دي. د all apps مطلب دا دی چې all application means software څومره اپلیکیشن یعنی پروګرامونه چې تا په خپل کمپیوټر کې انسټال کړی وي نو ته کړی شي دغه ټولو انسټال پروګرامونو ریکارډ یا مثلا د هغوی ته فار ایگزامپل ټول سافټویرونو ریکارډ چې دی ته په all apps کې وګوري. او دې سایټ ته چې راشئ دا دریم نمبر برخه ده. دې سایټ ته دې برخې ته موږ یاد ساتئ ویلی شو د terms group. This is called term. موږ درې برخې ویلي. The first number is this one which is called recent file. The second number is this one which is called all apps and the third number is called this one which is called terms. We have these 3 parts on our start screen, just recent file, all apps and say for example terms. نو دا د مایکروسافت د وینډوز 10 نه د ټاسکبار لیکچر نمبر فرست یا ولنې درسو راځو د نو وروسته به بیا د مایکروسافت د وینډوز 10 د ټاسکبار لیکچر 2 ته به راځو په کې به هم موږ په ټاسکبار باندې تفصیلي خبرې کړو. نو که چینل هم نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږئ تر څو نوې ویډیوګانې تاسو زر تر زر دررسېږي. فیسبوک باندې تاسو ویډیو ته لایک ورکړئ کمنټ وکړئ تر څو موږ ته پته ولګي چې ویډیو څومره کسانو کتلې. تر مایکروسافت وینډوز 10 لیکچر نمبر 8 پورې الله پامان.